واده درته وکړم خود واده م غواړي دغه دی هر څه کې وایي خود بل څه نه وایي په دې مې په سترګو کې اوښکې راغلې چې دا 2 میاشتې په خدای که دوی دا ترکاري څه کوي. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو بیا هم یادونه کوم چې په خوست کې تر ټولو بهترین کار شوی هغه به څه وي هغه وروسته درته وایم. خو اوس چې موږ دغه صدقه تیاره کړي په دې کې کوم کوم شیان شامل دي هغه درته ښیم. دې کې موږ د غوښه یو فامیل ته د هغه په اندازه باندې دا موږ پیدا شو. هغې تر څنګ پیاز دي، هغې تر څنګ مرچ دي، هغې تر څنګ الوګان دي، هوږه ده، ګازرې دي ماشاءالله چې ډېرې ښایسته ګازرې هم دي، بانجان څوک ورته رومیان وایي، څوک ټماټر ورته وایي، شلغم چې ژمي کې تر ټولو بهترین یعنې ګرم دي او فرشنیز دي. غوړي هم ورته اچوو تر څو دغه برخه مکمله شي او په خلکو یې ورسوو، ځکه دا یوه کامله برخه شوله اوس د هر نګاه نه پوره شوله. نو موږ هم تل هڅه وي شاید داسې بیچاراو په هېواد کې ولرو چې هغه د غوړیو وس ونه لري، هغه د بانجانو او پیازو وس ونه لري. نو موږ غواړو چې دغه صدقه په ټوله مره باندې باید پوره واوسي. هغه خبره چې په خوست کې تر ټولو بهترین کار شوی هېڅوک نشي کولی چې په خپله سر باندې یو مال واخلي او حلال یې کړي. هغه باید کشتار کې حلال کړي او ټپه شي، هغې نه بعد ته راوړل شي او بیا تقسیم شي. دا تر ټولو بهترینه خبره ما دپاره چې زه ډېر ورته خوشحاله یم او د خلکو په دې باندې هغه باور هم پیدا کېږي، کوم باور چې مخکې په د غوښو دغه شیانو باندې نه و. نو الحمدلله اوس هېڅوک نشي کولی دغه چې کېږي او مینه کېږي، هغې نه وروسته بیا بازار ته وړاندې کېږي او بیا خلکو ته رسول کېږي. دغه صدقه هغه چا کړي چې د مونږ هېواد سره هېڅ اړیکه نه لري. یوه اړیکه چې لري مونږ او دوی ټول د یوې کلیمې ورونه یو، هغه وروسته انشاءالله درته وایم. دغه شیان مونږ ټول سره منظم کوو او سره اوسئ. درتا کوم د یو بې پلاره خوار ماشوم خبره مالداره سوچ پې وکم دا ستا ګوړ کې دی د هغه یو مظلوم خبره وګداره سوچ پې وکم دا ستا ګوړ کې دی د هغه یو مظلوم خبره وګداره سوچ پې وکم چې شپې او ورځې په سختۍ او په تکلیف تېروي. قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ چې دغه ټپه شوې ده بغیر د ټپې نه هېڅ امکان نه لري چې ته د غوښه تقسیم کړي یا یې خرڅه کړي. دغه دی موږ راورسېدو، دا به هغه مستحقو خلکو ته رسوو کوم خلک چې د بیګا او د سبا دپاره ډوډۍ نه لري. دا صدقه چا کړې ده زه فقط په انګلیسي کې یو څو خبرې کوم تر څو دغه ورونه چې ترکان ورونه دي زموږ یو خور سره دغه کوم وخت کړی و هغې موږ ته رالیږلی دی. اول خو د خورکۍ نه مننه کوم چې تل یې د بېوزلو لاسنیوی کړی، کور ودان خور دی خوشحاله اوسي. بیا هغه ورونه چې موږ سره یې دغه همکاري کړې او صدقه یې کړې یو مشروم یې ناروغ د هغې دپاره صدقه کړې ده. زه فقط انګلیسي کې څو خبرې کوم. Dear brother Abdurrahman from Canada, thank you for supporting the poor people in Afghanistan. May Allah sweet export your Qurbani Sadaqah and give the sick person full and the first shifa inshallah. Amin ya rabbil alamin. بیا هم خوشحاله اوسئ. دغه موږ تقسیموو، راځئ موږ سره وګورئ چې دا موږ څنګه کورنۍ ته ورکوو. کورنۍ په کور کې څه لري او که نه لري. درتا کوم د یو بې پلاره خوار ماشوم خبره مالداره سوچ پې وکم. چې ماسپښین لمونځ کولو بس موږ هم راورسېدو. دغه دی ګوره چې د دوی په کور کې څه شته او که نه شته. وګداره سوچ پې وکم دا ستا ګوړ کې دی د هغه یو مظلوم خبره. دغه د دوی ډوډۍ پخوي. کاکا دغه ډوډۍ دومره وړه شته که نه شته کور کې چې شته که نه؟ بس دغه ډوډۍ پخولو ته او ترکه لنډبل منډبل تاسو لنډبل چې شته خورئ؟ لنډبل شته؟ کور کې لنډبل چې نه لرئ؟ نه. او دغه مې وړه راټول دا مې نن راوړه راټول دي بس. نه راټولوي؟ او دا راټولوي او دغه مې لوښي دي بس. نور شی نشته په کور کې؟ غوښه پېژنې؟ خورئ غوښه؟ زړه دې ورته کېږي؟ خوند راشه دلته. دغه غوښه خورې ته؟ غوښې ته دې زړه کېږي؟ خوند
دا وګوره وایي غوښې ته مې زړه کېږي غوښه مې خوښه ده زه چې ورته غوښه خورې وایي خود غوښه دې خوړلې ده ته څه ورته وایم خود وایي ښه بازار ته ځې بازار ته هم ځي مکتب وایي ښه بوټان خو کوې جرابې دې شته ښه واده درته وکړم واده هم غواړي دغه دی هر څه کې وایي خود بل څه نه وایي حاجي صاحب دغه دی غوښه په دې کې غوړي هم دي په دې کې هر شی شته تا ولې په سرو کې وکړي تا شمس صاحب ولې علت یې څه ده حاجي صاحب ولې صاحب مه کوه داسې مونږ خو راغلي دغه د کومه څه شو غوښه راوړه بچیانو تا وږي بچیان هغه دي مړېږي سوچ پې وکړم دا ستا ګوړ کې دې د هغه یو مظلوم خبره وګداره سوچ په دې مې په سترګو کې اوښکې راغلې چې دا 2 میاشتې په خدای که دې دا ترکاري څه کوي خوشحاله پوهېږي حاجي صاحب خیر دی ماشاءالله دغه د اوس د دوی لپاره هر څه وشي دغه دی غوښه به مو وشي دغه ده دا غوښه ده دا غوښه ده دا د نور شیان دي دا د غوړي دي هر څه دي دغه دي وشول ښه په دې کې هر شی شته دغه به درته وښایم پیاز لوګان وږه هر څه پکې شته مرچ پورې دا د غوښه ده حاجي صاحب ته ولې خفه یې دغه ده دا د غوښه دا د غوړي څه کم بود ده شکر په دې ده څه غواړې هغه هېوادوال چې تا اوس همدغه مهال ګوري څه غواړې څه غوښتنه ترې کوې زه دا وایم چې ما دا بچیان دا له دې یخه بچ شي او ما سره دومره مرسته وکړي چې د ما کار پرې کېږي بس زه ګاډۍ د لا چلوم 80 اویا دغه د لارې خرچه که زه غوړي کم وړه کم څه شي دغه د مکمړې بس پخوي او دغو ته ورکوي نور لنده بله ملاکه لا په سترګو هم لیدلی زما بېوسه افغانان چې نن مونږ صدقه تقسیموله بیا مونږ رقم کورونه ګورو نن داسې یو کور سره مخ شولو چې هغه 2 میاشتې خپله قسم کوي چې زما ماشومانو ترکاري نه درېدلي نه دی خوړلي او کور کې دومره شی نه لري چې دوی پکې پټ شي دا به دی ژمی پکې تېر کړي همدغه یوه خیمه ده دا د دوی ژوند دا د دوی زندګي ده زما کاکا په سرو سترګو ژاړي وایي بازار کې ګاډي چلوم خو هغې باندې وایي نه کېږي څه نه کېږي زما ماشومانو ته زه کور وړي راوړم زه اوړه راوړم زه بره راوړم زه چای راوړم زه چیر راوړم کاکا نه وارخطا ده داسې باندې غږ کوم چې زما دغه ورور لاسنیوی وکړي خیر ده په دغه کوچني ماشومانو باندې رحم وکړئ چې موږ ته ګازرې راوړي دوی شروع وکړه دغه د خوري وایي بل څه لري نه په کور کې شاید دغه ډوډۍ دوی ته هم په مړه ګېډه باندې نه رسېږي زه هغه نوره صدقه پاتې هغه هم تقسیموو موږ سره واوسئ خو زما دغه رول له یاده مه باسئ حتما ورسره همکاري وکړئ چړې هر یو ستم شو در په دار یتیم ستا په ګاوڼ کې پاتې پلار مې چېرې ده ژوند خادم تېروي په افغانستان کې انسان زړه نشي ښه کولی چې د یو ماشوم نه پوښتنه وکړي چې پلار دې چېرې ده که ترې پوښتنه دې وکړه ستا زړګی به هم زرې شي زما دغه ماشوم چې ګوره دا هم یتیم ده دا زما د یتیمانو حل ده دا د دوی بوټان دي دا د دوی ژوند دا د دوی زندګي ده دا زما د یتیمانو کور ده دوی په کور کې یوازینی تور چینک لري او دغه شیان لري دغه شیان راټول کړي دي خیمه هم نه لري که باران شو د دوی ژوند په دغه ډول باندې ده زموږ ترکانو وروڼو صدقه کړي هغوی ته هم د افغانستان حالات ور معلوم شوي دي چې په افغانستان کې غربت تر اخري حده رسېدلی او په دې کې بیا شک هم نشته مړۍ سره نور څه شی وو نور یو شی هم نه خالي وچې ډوډۍ خوړلې ده زما کوچني ماشومان چې دي که نه هغه هېڅکله هم دروغ نه وایي دا غوښه هم د دې کې هر شی شته دا واخلئ
هر یو ستم تیروي پزړ کې غم تیروي مصیبتونه خډیر په عمر کم تیروي په ماشومتوب کې الله دردونه سم دا غوښه ده دا پیشان دي ها خپل کوچني ماشومان در پخه تر څو جمع ده دوی گزاره وشي او ځان ته پکې اخري پخه کړه صحیح ده پدې نلوي وړ قدرمن لیدونکو دا چې دلته شپږ کورونه دي ټول دا په یو ځای باندې تقسیموو تر څو زموږ دغه ویډیو لنډه راشي او نورو عمرو ته پاتې دي کورنۍ نو موږ غواړو زر دغه غوښه تقسیم کړو لکه چنان د دبدبه د همیشه بنوي زیب خلیل اسمان دولت دغه نشه بنوي دنیا د راټ په شان دی د خاورو مټ په شان دی دغه یو خوار یتیمان نه دی د غټ په شان دی د یو تکلیف مثال ستا 360 په شان دی د یو تکلیف قدرمن لیدونکو زما دغه کوچنی ورور تاسې ګورئ چې لوڅې خپې شکېدلی ګرېوان ته کالي نه لرې ته جمفر نه لرې یو جمفر واغوندې د خپل بچی په شان دی د زړه نه خاص تیر کړه د خپل بچی په شان دی د زړه نه خاص تیر کړه داسې ونه وایي چې ته کوې د کوم خبره مالداره سوچ پې وکړه داسې ونه وایي چې ته کوې